تحقیقات وکړه. زه پوه نه شوم. سمه ده واخله. څه شوي ګرانه؟ سل پر سلو معلومه نه ده خو ووایي چې مړ شوی ده. زما له امله داسې وشو. که ما جنګ نه وای کړی هغه نه وته. ته خو داسې ژاړې لکه ستا خاوند چې و. څه دې غوښتله ماسې وشول نو ولې ژاړې؟ په دې نړۍ کې یو سړی له ما سره جوړېدی شو او هغه هم لاړه. دا نړۍ هېڅ اعتبار نه لري. خدای دې وهه بیا دبه. بشرفه خلق. څه ښه یې؟ زر لعنته دې وي ستا په دې کار. رئیس صاحب هغه ټپي شوی. ولې مو ونه ویل چې د هغه موټر زغره والا دی؟ هغه لعنتي چېرته دی؟ رئیس صاحب هغه ټپي شوی. ټپي شوی دی؟ ښه نو اوس به یې درته وباژنم. لالا
ما درته یوازې ما خوشي کوئ. ما درته نه وویل تر څو چې ما ډاز نه وي کړی ډاز ونه کې ها. لالا ته رښتیا وایي خو لالا اوس وخت نه دی چې مړ شم. تر اوسه لا ډېر ځوان یم او غواړم چې ژوندی اوسم. چاتو څوک چې په غره کې ټاپي شوی بیا ورسره څه کېږي؟ لالا هلته خو روغتون نشته. که یې روغتون ته یوسو بیا نیول کېږو. غلی شه دلته رئیس زه یم. زما په دې بشر دوستی دې لعنت وي. ونیسه چې پورته یې کړو. چاتو زه در سره ژمنه کوم تر څو د انقلاب نه وي لیدلی نه وژل کېږي پوه شوې. که داسې ونه شول زه به دا په شا تر انقلابه پورې رسوم. خدای دې له تاسو نه راضي اوسي. هو خدای دې وبخي خدای دې وبخي. ډېرې خبرې مه کوه پورته یې کړه هله اوس د دې خبرو وخت نه دی بیا عقله. هله زر کوه. اوس لپاره تاسو رانه څه غواړئ؟ په دې کتاب کې چې کوم وړاندیزونه شوي دي پوله ده. اول باید اسکندر کبیر او کوم کارونه چې هغه یې کوي خنثی کې. ماماتي یې رانه واخیست او هغه یې د ځمکې تل ته ولیکه. نن ورځ اسکندر په یو ځای کې یو پلان نیولی. نن شپه به هلته یوه جګړه کېږي. اسکندر په دې اور کې پټرول اچوي او تم د چا په لټه کې چې هغه مالته دی پولاد علمداره. دا مې د خپل زوی د واده لپاره ساتلې وه لور جانې. زوی مې راته ژوندی وي موږ یې ډېر خوشحاله کړو ګرانې. خو ډېر زر زموږ خوشحالۍ په نظر شوې. د خدای شکر دی چې حکمت زوی مې د پولاد په څیر نه شو او موږ ته یې دا خوشحالۍ را په برخه کړه. نظیفې مورې زه مو ډېره خوشحاله کړم. له خیر سره تاسو دواړه به یو بل ډېر خوشحاله وساتئ. خدای دې تاسو ته نیک او صالح اولادونه درکړي لورې. آمین. زویا اونسه ګوره 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 ګوره. په ژوند کې تل دا هڅه وکړئ چې یو بل ته زغم ولرئ. زما په خبره پوه شوي اولادونو، د خاوند او میرمنې په اړیکه کې تر زغم پرته بل هیڅ کار هم سخت نه دی. که مو یو په غوسه شوئ بل مو ورته صبر وکئ. که یوه مو مینه وښودله بیا نو بل مو هغه مینه لا پسې ډېره کوئ.
هڅه وکړئ هغه مسلې چې تاسو دواړو منځ کې د راز په توګه دي هیڅکله هم هغه دریم کس ته مه وایئ زویه د دې لپاره چې ستاسو د بربادي او د خوشحالیو د له منځه وړلو سبب کیږي یو بل ته مو هیڅکله هم دروغ مه وایئ زویه نه لیدل کوم عذر نه دی حکمته بلکې د لیدلو سره سره نه پوهېدل عذر دی زوی جانه یو بل سره مو تل مینه ولرئ په مینه مو باور ولرئ او په کوم څه چې باور لرئ یو بل ته یې وښایئ خدای دې تاسو منځ کې د آدم او بیبي حوا مینه او زموږ د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور او حضرت فاطمه او حضرت علی مینه په منځ کې پیدا کړه زویه آمین هله نو میرمن دې په تمه مه کښېنوه زویه ورشه رایکه زویه زوی مې زه له تا سره ډېره مینه لرم زه هم له تا سره ډېره مینه لرم ایرانه دلته راشه ګوره ځان ښه نه احساسوم اوس به ښه شي وروره تا به ووژم نه دې پرېږدم ننوځه وروره ننوځه چې زمې مېرمنې ته ورشه ته باید همدلته پاتې شي او یا به هم له موږ سره یو ځای مرې خبره مې پوه شوې
امیر صاحب موږ داسې نه دی کړی. خراب تره. ما وژنئ، زه به تاسو ماتې ته ورسوم.